نن هم زما مسلمانه خور دعوت کولی شي، څه سخته نه ده. ولې د زنانه سره څومره تعلق، خپلوانې زنانه، ګاونډیانې زنانه چې کور ته ورغلې نظر واچوه، ستا د ګاونډۍ په کور کې، ستا د خپلوانو په کور کې سکرین لګېدلی دی، لوی بلا لګېدلې ده، دا زنانه راټولې که ورته ووایه خورې په دې کې څومره بې حیایي ده. خو څوک خو دا منیم نه زموږ سره، وایي نه ټي وي کې او نیټ کې او په دې کیبلو کې او په دې ډش کې دې کې بې حیایي نشته، دې کې ثقافت دی، کلچر دی، خر دی، خر کته ورته صرف بدلی او مقه خر دی، ډم ډم دی، کته ورته ثقافت وی، کته ورته ګلوکار وی، کته ورته هنرمند وی، کته ورته سنګر وی، خو ډم دی. د دې ډمانو نه دا ټلویزیون ډک. نو زنانه دې ورشي ورته دې وایي چې خورې دا برقه دې څه له ایښې ده، هغه به وایي چېرې برقه دې دپاره په سروم چې څوک مې ونه ویني او زه هم چاته ونه ګورم، دا د کور دنګ دنګ دیوالونه دا دې دپاره کوو چې څوک موږ ته ونه ګوري. دا بیا د دروازې ته ګیټ ته پردې اچول ولې چې څوک هم ونه ویني. په کم کور کې چې ټلویزیون شته، که ته خفه کېږي او که خوشحالېږي، خو دا واوره ټلویزیون، ټي وي، ډش، سکرینونه او موبایل زنانو سره د نټ والا په هغې کې نټ کلاو وي، لوی لوی موبایل وي، د دغه کور اوچتو اوچتو دیوالونو ته ضرورت نشته، زنانه دې برقې نه اچوي ضرورت نشته، پردې دې نه اچوي ضرورت نشته. د دنیا سړي نیم بربند په دې ټلویزیون کې ګډېږي که نه ګډېږي. دا زمونږ غیرت او زمونږ پښتو او زمونږ دا توره دا چرته لاړله. پخوا خو داسې مشرانو دلته دا سپین ږیري ناست هم دي، پردی تصویر بچا کور کې نه خوده، پردی تصویر دا بچا کور کې نه خوده. خلکو چې به کور اخسته ویلې به داسې ځای کې کور علم چې د کوڅې اخرنی سر وي، نه را باندې د چا لاری نه مې په چا لاری، چې څومره اخر ته مې ګوري چې زنانه مې محفوظ وي. نن په موږ باندې څه وشو؟ خلک وایي دا دور خراب دی، انګریزان دی او خلک یې ګمراه کړه. و مسلمانه کم انګریز راغلی دی د امریکې نه، د برطانیې نه، د یورپ نه، چې موږ خبر نه وو، موږ بهر وو او 15 موبایل یا 10 موبایل راوړي دي او زموږ په کور کې پټې راغورځولي دي چې زموږ زنانه بې لارې کړي. دا انګریز چرته دی چې داسې راغلی دی او پټې راغورځولي؟ دا کوم ځای نه انګریز راغلی دی چې زموږ په دې بازارونو کې پټې پټې زموږ د زنانو په جیبونو کې موبایل یې واچولې او موږ خبر شوي هم نه یو. زما د لور سره، زما د خور سره، زما د مور سره چې کوم موبایل دی دا تا او ما راوړی دی، دا موږ اخیستی دی. ما پرون هم یو ځای کې دا بیان کوو چې موږ بیا په دې تصویرانو باندې مړي کوو، مړي په دې مانسیرې طرف ته تقریبا 100 کاله مخکې کور کې زنانه ناستې دي، خو زنانه یې خپل منځ کې ګپ هم لګوي، خو زنانه هم ماحول دی، واده دی، ښادي ده، څه زنانه پکې پاسېدلي دي، ګډېږي او ټولې د یو کور د تره زامن او تره لوریانې، بلې زنانه ورته موبایل نیولی دی. هغه د ګډېدلو هغه ویډیو خوره شوه، یا موبایل ورک شي، یا نن سبا خو د پیسو والا هم هغه ناست دي چې نور پې ختلی نه شي رنګ. په دې کاټ اچولو ایزیلوډ کې په سکندونو کې د موبایل ټول تصویران دنه اړوي، ته به په ځان پوه یم هغه بار څه اړولي ځان ته. هغه ویډیو بیا راووتله، خوره شوله، د تره زامن راپاڅېدل، هغوی قتل او دوی هغه مړي 14 ته ورسېدل. بله ورځ په کور کې زنانه ده، نوي واده شوې ده، یو څو تقریبا کال یې شوی دی، ناوې ده، د الک خور راغلی ده، ځکه الک د بهر دی، سعودي عرب کې دی،
نو دې خور ته ویلي دي چې دا ناوې شرمېږي ته یو ویډیو راله جوړه کړه خو خپله ښځه ده هغه ویډیو یې جوړه کړې ده هغه خاوند ته یې لیږي په واټساپ باندې ویډیو سینډ کوي کیدای شي بل چاته هم لیږلي بلې زنانه ته خپلوانو ته یا موبایل ورک شي یا میموري کارت ورک شي ډېرې مسلې راځي د هغه د هغه ناوې ویډیو راله اوس هغه وایي زه کور ته نه راځم دا ښځه مړه کوي بیا به زه کور ته درځم نو دا مرګی تاله پکار دی چې تاله راشي او تا ول الله مخکې کي ځکه دا موبایل دی کور ته تا راوړی دا په موږ باندې څه وشو ضرورت دی یاره د زنانو ضرورت دی ټیک شو اول خو ضرورت نشته ژوند د دې نه بغیر نه تېرېږي 20 کاله مخکې یا 15 کاله مخکې موږ به د کوره ووتلو موږ او تاسو ټول موږ ته چا ټلیفونونه کول چې چېرته ورسېدي اسمان را پرېوته خو به ګرځېدو به ماښام به کور ته رالو څه چل کېده ښځه ضرورت دی زه منم ستا به ضرورت وي کور کې زموږ په هر کور کې یو مور بیبي شته مشره زنانه هغې له به دا ساده موبایل والو دا غټ نه چې کیمره هم پکې نه وي بټنو والا وړوکی موبایل بیبي مورې ابۍ دا به تا سره خاوند به هم ټلیفون کوي بچي به هم ټلیفون کوي و مسلمانه زما د هغې خور چې واده لا نه ده خاوند هم نشته واده شوې نه ده زما د هغې لور د نټ والا موبایل ته څه ضرورت دی ولې دې سترګې پټې کړې دي بیا خلک وایي انګریزانو داسې شیزونه راویستلي دي چې په خپله تصویرانو باسي 4 قنجه دنیا ولټوئ 4 قنجه دنیا داسې انسان او موبایل نشته چې د چا په جیب کې پروت او د ده د مخ تصویر یې ویستلی دا دروغ وایي ته چې موبایل یې په خپله تصویرانو باسي ما هم لور له ورکړی دی او تا هم ورکړی دی یو یې بلې له تصویرانو باسي خواره شي بیا وایو موبایل په خپله تصویرانو باسي دا موبایل لا نه دی راغلی دنیا ته چې دا به په جیب کې یو آف به یو بند به او څوک دې ګوته نه وروړي او دا د چا د مخ تصویر والي نو خویندو میندو دعوت ستاسو ذمه واري ده